السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، نن مو تاسو ته داسې دعا راوړې ده که چیرې د چا واده بند وي، دا دعا وکړي الله تعالی جل جلاله به هغه د مشکل ور حل کړي. نو ستاسو څخه فقط یو دا خواهش کوو چې زموږ دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې تاسو شیر کړئ، تر نورو ملګرو پرې ورسوئ او زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ. که چیرې د یو چا واده بند وي نو دا دعا ډیره زیاته وایي: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. دا دعا دی وایي. معنا یې داسې ده، ترجمه یې داسې ده: ای ربه، موږ ته داسې میرمنې او اولادونه راکه چې زموږ د سترګو یخوالی وي. په عربو کې دا د سترګو یخوالی لکه موږ تاسې اصطلاح ده په پلان کې مې زړه یخ سو یا داسې زړه مې یخ سو چې دا خبر مې واورېدی. په عربو کې بیا دا رواج دی چې د سترګو یخوالی. نو دا کومه دعا چې ما درته وویله د هر لمانځه څخه وروسته 10 واره وایاست: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. په لوی قاف سره دی قرة اعین. دا دعا تاسې هر ورځ کوي، الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله تاسو ته د واده کار به در برابر کړي. او بل د ستونزو او مشکلاتو دپاره که چیرې د هغه واده دپاره یا بل ستونزه او مشکل څوک ولري، د هر ډول ستونزو مشکلاتو دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه قول: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. دغه کلمه تاسو وایاست، الله تعالی جل جلاله به تاسو د مشکل او کومه ستونزه چې تاسو پکې کې اخته یاست د هغه څخه به الله تعالی جل جلاله نجات در نصیب کړي. ترجمه یې داسې ده: ای الله جل جلاله، یا الله تعالی جل جلاله ما ته بس دی، الله تعالی جل جلاله زما دپاره کافي دی، او الله جل جلاله څخه ما سوا بل معبود نسته، زما پر الله تعالی جل جلاله باندې توکل دی. نو دا کلمه چې څوک زیاته وایي، الله تعالی جل جلاله به د هغه شخص انشاءالله هر بند کار او هر مشکل کار سرته ورسي، ځکه دا قول هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. او د هر حاجت د پوره کېدلو دپاره قوي ذکر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه طریقه اوس چې زه تاسو ته وایم، که چیرې دا هر ورځ تاسو وایاست دا هم 10 واره دی، نو الله تعالی جل جلاله به ستاسو هر مشکل سرته ورسي. ډېر اسانه دی، دا ډېر قوي دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ډېر قولونه یا ډېر احادیث په دې کې راغلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي: ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کنز من کنوز الجنه. و اذا لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا یو خزانه ده د خزانو څخه د جنت. نو لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر قوي ذکر دی، هر وخت چې تاسو کولی سي. خو 10 واره. خو ځینې روایت کې راځي که هر څومره ډېر څوک وایي، هر څومره ډېر، نو هغونه ژر به الله تعالی جل جلاله ستاسې هغه کم حاجت، هغه کم شی، هغه کم مشکل، هغه به الله تعالی جل جلاله سرته رسي. او بل ژر تر ژره اثر لرونکې طریقه هغه دا ده: که ته واقعا غواړې الله تعالی جل جلاله ستا حاجت ژر پوره کړي، نو دا کار وکړه: هره ورځ 100 واره استغفر الله دا وایه، او 100 واره درود شریف وایه، او 100 ځله لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. او د شپې لږ تر لږه 2 رکعته نفل حاجت لمونځ وکړه، وروسته خپل حاجت په زړه سره الله تعالی ته وغواړه، لاسونه پورته کړه چې یا الله جل جلاله دغه زما حاجت سرته ورسوي، ما سوا ستا څخه زه بل هېڅوک نه لرم، نه بل هېچا ته امید لرم، یوازې او یوازې ته چې زه دې هم پیدا کړی یم، هم بیرته ما پناه کوې. نو زه ستا څخه دا حاجت غواړم یا الله جل جلاله زما حاجت سرته ورسوي. ستا حاجت به الله تعالی جل جلاله ان شاء الله حتما سرته ورسي. الله تعالی جل جلاله چې زموږ او ستاسې د ټولو کارسازه سي. فقط تاسو د حسبنا الله و نعم الوکیل وایاست، یعنی الله تعالی زموږ دپاره کافي دی، الله تعالی زموږ دپاره بس دی، هغه زموږ دپاره ښه وکیل دی، او بې له شکه چې الله تعالی زموږ ستاسو دپاره ډېر ښه وکیل دی. الله تعالی جل جلاله دې مو دنیا و آخرت راسم کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.